د مینې مظاهره وکړه په کار د پلار خو نور نه جاري پلار جاري واپس قافله راغله دا د مدینې منورې د انصارو نه دی عمرو بن جموح څوک دی د مدینې منورې د انصارو نه یعنی دا باشنده د دې مدینې طیبې دی آقا راغی دویم کال د هجرت باندې بدر راغی انتظار بکئی کال بعد د احد غزوه راغله د کوم ځای راغله په دریم کال باندې احد شوه اے احد غزوه راغله پیغمبر علیہ الصلوۃ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ دا مرچی جوړول مرچی سنبالول الله د جهاد یو نقشه ورته تیار کړه د جبرائیل په ذریعه ورته او خدلا دې ځکه بدل تک نه دلته بدل تک نه دلته بدل تک نه هو به راغلی اسمان نه نقشه جناب رسول الله صحابه ته ورکړه صحابه کرام مقصد مې وزداده عمرو بن جموح ته بچی بیا راغلل بچی راغلل بچی عرض کی بابا جانا قربان بچو سدی وی بابا جانا بیا تشکیل دے وی وی د څه تشکیل دے وی د جهاد چیرته بځي وا ته نه خبر پلارا وی نه بچو زه خو نه خبر وی الله پیغمبر ته حکم را لګلې چې د احد میدان ته اوځي او نقشه تیار شوه عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ میں بچو تو اے بچو زلال شم کنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوسو کی ورتو اے بابا جان یوزل تپوس شوے دے استاخ پا معذور دا سبب مخکم موجود پکم سبب باندې چې مخکم اشار و بابا جانا اغه سبب سم موجود ہے من دوبارہ نہ ورزو فلہذا کور کی کینا من روان صحابہ لال دبت احد میدان کا دو احد میدان کی ماری کا جوڑا دا دی خواہ کافران دی خواہ مسلمانان عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ خفبان دی معذور دے دی یو خادم دے سلیم نامیدہ سنامیدہ سلیم نامیدہ سلیم توی اے بچیا اے خادمہ زماد جنگ سامان راوالا تھور راک زغر راک سلیم ورکلان دی باندی گوری و آقا تو خپخ کو باندی معذوری خپدی اشتدینا بس چار سے دی خوزمان